د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د سیمې خلکو 200 بستریز روغتون لپاره 100 جریبه ځمکه وقف کړه. د روغتون لپاره دغه ځمکې د ورکولو په مراسمو کې خلکو له دولت نه غوښتنه وکړه ترڅو دغه 200 بستریز روغتون ژر تر ژره جوړ کړي ترڅو د ناروغانو درملنې لپاره نور هم غوره اسانتیاوې رامنځته شي. د دې ولایت د خلکو په مستقیمه همکارۍ موږ وکولی شول د یو شفاخانې دپاره ځمکه پیدا کړو. شفاخانه هغه شی ده چې په دې کې بې تفکیکه علاج کوي. ډاکټر هغه څوک ده چې هغه دوست او دښمن نه پېژني او د ده وظیفه دا ده چې فقط علاج وکړي او تداوي وکړي. ماخیلو د قوم د نسوزیو د مشرانو نه مننه کوو چې دغه ځمکه وقف کړو د شفاخانې لپاره چونکې بعضې جنجالونه وو نو دوی ته د خدای په دنیا او په آخرت اجر ورکړي. قریه د امرخیلو د خلکو چې دلته 2.5 زره جریبه ځمکه یې درلودله، 300 جریبه یې د سردار داود خان په وخت کې چې دلته ولایت را نقلېده په 50 کال کې ورکړې ده چې هلته دولتي تعمیرونه کې جوړ شوي دي. او اوس د والي صاحب او د سیا صاحب او د نورو مشرانو په خواهش باندې چې ویې کړه چې د شفاخانې دپاره ځمکه نشته، د سوزیو متدینو سپین ږیرو بخورو ټولو د زړه له کومې په اخلاص تاسې ولیدله چې په دې مراسمو کې برخه درلودله. دا 100 جریبه ځمکه یې د شفاخانې د اعمار دپاره ورکړه. په میدان وردګ ولایت کې له دې وړاندې هم څو لوی روغتونونه جوړ شوي دي. د میدان ښار په مرکزي روغتون کې هم د ناروغانو د درملنې لپاره ښې اسانتیاوې شتون لري چې د میدان وردګ ولایت په ګډون د هیواد نورو ولایتونو ناروغان هم دلته مراجعه کوي او ښه درملنه یې کیږي.